د دنه ګردې چې کومه دي ویستلی شوي دي آیا دا د رښتیا د 3 ورځو نه چې کومه دی هغه د کور نه بېدرکه شوی دی په ده خبره کې څه حقیقت نشته دا خبره سراسر دروغ ده د ده ماشوم او د ده معذوره نه ګردې چا ویستلې او نه په بدن باندې د ګردو د ایستلو څه نشانات وي نشته دی د هغې تحقیق هغه خبره تاسو زه ښایم چې څنګه پرې نشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمندو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یو د یو نوي پروګرام سره 5-6 ورځو نه یو تصویر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوي او په هغه تصویر کې یو ډاون سنډروم چې کوم مریض دی هغه بار بار په هغه تصویر کې د هغې تقریبا 3 تصویرونه دي هغه بار بار په سوشل میډیا باندې راځي او مختلف قسم سوشل ورکرز چې کوم دي په هغه باندې ویډیوز جوړوي چې یاره دا یو معصوم دی یو معذوره انسان دی چې د هغه نه چا ګردې ویستې دي او په یوه شړه په یو ویران روډ باندې چې کوم چا ګزارلی دی او اوس په جناح هسپتال کې پروت دی او د هغه نوم دی عبید او څنګه چې تاسو په د سکرین باندې ګورئ همدغه تصویر دی د هغه د هغه نه بعد زیاتره کسان بیا دا وایي چې یاره دا یو ماشوم دی او د ده تعلق د پېښور سره دی ځینې وایي چې د کراچۍ سره څه پکې دا هم وایي چې د بیټ آباد او منصیره او ټانګ سره د تعلق دی خو دا تعلق بار بار خلک په څه وجه ښایي د ده پوره تحقیق چې کومه دی هغه به زه تاسو ته اوس وایم چې د کې دروغ څومره دي او رښتیا پکې څومره دي لولین خبره خو دا ده چې دې کس چې کوم پته او اډرس خلک ښایي د مختلف قسم ضلعو سره نو په ده کې هیڅ حقیقت نشته هغه څنګه لکه دا پته ځکه ښایي لکه مثال کې زما علاقه ده زما د علاقې نه ارد ګرد تقریبا 10-12 کسان داسې موجود دي چې زه به تاسو انشاءالله په ویډیو کې په بله ویډیو کې هم ولم چې بالکل ته به یې ونه پېژنې تاسو به بالکل دا ونه پېژنې چې یاره دا مریض یو دی یعنی دا چې کوم معذوره دی یا دا کس دی بالکل دا په دنیا کې چې کوم دي ډېر زیات دي نو د دغې وجې نه چې کوم دي خلکو ته صحیح معلومات نه چې دا زما د کلي هغه چې کوم معذوره دی یا مطلب د بل ځای دی خو ټول یو شان ته کي نو دې په بنیاد باندې خلک د دې اډرس چې کوم دي هغه څوک د پېښور سره څوک د ټانګ سره څوک د نوشیره بیټ آباد او کراچۍ سره منسوب کوي پاتې شوه بله خبره دویمه خبره دا ده چې آیا د ده نوم څه دی د ده نوم چې کومه دی هغه عبید دی دا خبره ټیک ده څنګه چې په دې پوسټ کې ملګرو شیر کړی خو اوس په ده خبره باندې راځمه چې آیا دا کس چې کومه دی دا آیا رښتیا د ده نه ګردې چې کومه دي ویستلی شوي دي آیا دا د رښتیا د 3 ورځو نه چې کومه دی هغه د کور نه بېدرکه شوی دی په ده خبره کې څه حقیقت نشته دا خبره سراسر دروغ ده د ده ماشوم او د ده معذوره نه ګردې چا ویستلې او نه په بدن باندې د ګردو د ایستلو څه نشانات وي نشته دی د هغې تحقیق هغه خبره تاسو زه ښایم چې څنګه پرې نشته څوک وایي چې نشته پې د هغې لږ تحقیق چې کومه دی هغه ما کړی و هغه تحقیق ما دا یو کالم نه کړی بلکې د یو ریپورټ نه مې کړی دی هغه ریپورټ تاسو ته زه لینک باره په دې ویډیو باندې شیر کوم نو هغه لینک تاسو کلیک کوئ تاسو ته به یو ویب سایټ کولاو شي چې هغه ته انډیپنډنټ اردو ویلی کېږي ډېر بهترین نیوز سایټ دی په دغه باندې تاسو دا ریپورټ چې کومه دی هغه کتلی شئ په دغه ریپورټ کې یو ریپورټر هغه لیکي د هغه ریپورټر نوم دی اظهار الله او دغه ریپورټ چې کومه دی په منګل په ورځ باندې 16 مارچ باندې تقریبا 2:45 باندې په کم 3 بجې باندې دغه ریپورټ چې کوم هغه شایع شوی چونکې جناح هسپتال خو پاکستان کې ډېر زیات دي نو هغه په دې شک کې پرېوتو چې یاره جناح هسپتال اوس کم هسپتال دی نو هغه چونکې دا سوچ وکړو چې یاره په جناح هسپتال پاکستان کې یعنی څوک ښایي چې جناح هسپتال پاکستان کې په کراچۍ کې چې کوم جناح هسپتال دی نو هغه د ملک د ډېر زیات د غټو هسپتالونو غټ هسپتال دی په جناح هسپتالونو کې نو هلته کې چې کوم د هغې ډایرکټر د هغه سره موږ رابطه وکړه د هغې د ډایرکټر نوم دی سیمي جمالي یعنی دا د هغه د ډایرکټر نوم دی د هغه سره وایي موږ رابطه وکړه نو چې په کله موږ رابطه وکړه نو د تصویر په حوالې سره موږ د هغې سره خبرې وکړې نو چې کله موږ د هغه سره دغه خبرې وکړې نو هغه موږ ته یو خبره وکړه چې دا تصویر چې کومه دی دا بالکل حقیقت دی دا مریض زموږ سره په دې هسپتال کې په ICU وارډ کې پروت دی خو دا خبره ډېره زیاته غلطه ده په ده کې هېڅ قسمه صداقت نشته نه پکې حقیقت شته چې دا په یو ویران ځای کې چا ګزارلی او د ده نه ګردې ویسته شوي دي بلکې دا چې کوم مریض یو روډ باندې وخته او په روډ باندې ګاډي اکسیډنټ د وجې نه چې کومه دی دا په سر باندې زخمي شوی دی او انتهایي د غټ چوټ د لګېدو د وجې نه د دې چې کومه حالات دي هغه ډېر زیات تشویشناک دي او په ICU وارډ کې سینیئر ډاکټر چې کومه دي دپاره چې کومه دي سینیئر ډاکټر عمله چې کومه ده هغه ډېر زیاته اکټیو ده چونکې د ده ماشوم چې کومه دی
ذهني توازن هم کمزوری د هغې سره سره د ده چې کوم چوټ دی هغه ډېر په خطرناک ځای لګېدلی او خطرناک چوټ لګېدلی نو د ده د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډېر زیات کم دي. نو دا دغه تصویر حقیقت دی. زیاتر ملګري چې کوم دي هغه په سوشل میډیا باندې دغه تصویر باره کې خبرې اترې کوي. بیا د هغه نه بعد چې کوم دی زه تاسو ته یو څو خبرې نورې هم شریکول غواړم چې د امریکن سنټر فار ډیزیز اینډ پروینشن دا یوه اداره ده امریکن ده. هغه وایي چې هر کال چې کوم دي دا 6000 کسان چې کوم دي داسې 6000 کسان دي بیمار او بیا هغه مختلف قسم د معذور کېدو چې کوم دی بیا ښکار کېږي. یعنی 6000 کسان در دنیا په هر ځای کې تقریبا دې شکلونه د دې زبان د تقریبا یو شان او د هغې سره سره هغه وایي چې 88% ډاون سنډروم سره دا ماشومان چې کله پیدا شي په دغه حالات کې نو اکثر په دغه پیدایش نه بعد چې کومه دي مړه کېږي او په دې کې 88% او په دې کې چې کومه دي باقیمان ده یعنی باقیمان ده چې کوم کسان وي هغه تر 100 کالو پورې چې کومه دی هغه ژوندي پاتې کېدی شي. دا چې کومه حقیقت تاسو ته ما بیان کړ نو دا بالکل هغه ریالټي ده. په دغه تصویر او په دغه د ګردي د ویستلو یعنی دغه ماشوم نه د دغه معصوم نه د دغه بې زبانه نه دغه هیڅ حقیقت نه لري بلکې دا بیمار دی اکسیډنټ یې کړی دی او غالبا چې نن یو خبر ما وکتو چې هغه وفات شوی دی. نو دا کیسه حقیقت نشته دی او چې کوم کسانو کومه خبره کړې نو شاید هغې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې ویډیو شیر کړي خو دغه ویډیو چې کومه ده او په دغه تصاویرو کې څه حقیقت نشته په دغه خبر کې نو دغه ویډیو چې کومه ده ما تاسو سره چې کومه شریکه کړه دا مخکې ورسره فارورډ کړئ د نور ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې دروغ پیلول چې کومه دی دا انتهایي لویه ګناه ده. تھینک یو. شکریہ.